السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم ستاسو کوربه د لیاقت تصور سوابي پیج سایر علي سایر او ما سره خپل میلمان نن پروګرام کې سلیمان دی، زموږ د زیدي کلي سره تعلق ساتي، مسافر دی، د خپلې ډیوټۍ نه راغلی دی. چوټي کومه وه ما سره نن راځئ چې یو څو خبرې ورسره وکړو د خپلو مینهوالو دپاره، ستاسو دپاره او زموږ د سر افزایۍ دپاره یو څو ښکلي ښکلي غزلې ترېنه واورو. تاسو به ترې خوندونه واخلئ او موږ به ترې خوندونه واخلو. سلیمان بھائی څنګه حال دی؟ خیر دی جی، تاسو څنګه یې؟ امن دی؟ خیریت خیر دی. مینهوالو ته به یو څو کتیب به وکړي ورته او غزل به ورته ووایي چې دا هر چا وایي خو چې خوند ترېنه واخلي. نو مونږ خو دا غواړو چې یاره په پښتو ژبه څومره مینان پیدا شي او څومره په دې کې پرمختګ وشي، نو دا ډېره د خوند خبره ده. ولې چې پښتو مونږ نه ورځ د ورځه مړېږي. بالکل د دې د ژوندي کولو دپاره داسې یو څو خلک را بیدار شي چې د دې پرمختګ وکړي او دا داسې خوره شي په دې نړۍ کې چې څومره د دې ضرورت دی. دا اوس بعضې شاعران هم لګیایي لکه دا پتا سام رسه دا یادوي، د دې باره کې ستا څه خیال دی؟ نو کچه شاعري نه ښایي او لکه یو شاعر وایي افسر سودا د کچه رنګ نه کوي او د اشنغر پاخه رنګونه راوړه او سپرلی مال سره ګلونه راوړه، ډېر ښه. رخ د خزان شي بهارونه راوړه. ډېر ښه. نو چې څومره یو شی دروند وي، خوږ وي، لکه احمدین بابا برته زه ووایم د هغوی شاعري لکه هغوی وایي چې ردیف مې برابر د کاپیې د پاسه سور دی، خیجي مسورې مصرې د شعر په کاته باندې. ډېر ښه. نو لکه داسې شاعران چې ردی چا لکه دغه کړي دي که نه دی پسې تللی دي، نو دغه خلک دغه شاعران کامیاب دي. او که نه چا کچه شاعري د خپله کړې، نو کچه شاعري نه یې سر شته او ختمه شي. بالکل. او پخه شاعري دا ده لکه چې ته احمدین بابا که نشته نو هغه یاد دی اوس؟ یاد دی او جي. نو لکه احمدین بابا وایي زه په خپلو سترګو وینم دانه دامه، مګر بې له تا مې نشي خواب آرام. ډېر ښه. د وصال په تمه سم لکه الف وم، د اجران غمونو تاو کړم لکه لام. ډېر ښه. آیا شرم د بې شرمو سره ښایي، بادشاهان کله شرمیږي په غلام. ډېر ښکلی، ډېر خیال. بابا آدم که ستا د نوم په شکل نه وی، احمدین به عاشق نه و ستا په نام. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. نو احمدین بابا یو داسې ځلنده ستوره دی چې زمونږ د پښتو څومره هم شاعران دي، نو دی به په خپلو دغه کې یادوي او یاد دی او د هغه ردیف او د هغه کاپیه. نو هغه خلک چې څومره شاعر هغه دی چې چا ردیف او کاپیه ښایي او درانه ټکي استعمالوي. تاسو د سیال صاحب دا ووایي یا د کابل چې اوس وفات شوی دی او که یاد دي تاسو؟ سیال صاحب به درته زه دا ووایم لکه چې د هغه یو دغه وایي چې روان کار به ودان ګڼې، دلته که اوسېږې تو حق ویل به زیان ګڼې، دلته که اوسېږې تو. ډېر ښه. او ورځې ته به شپه وایي، چا که ورته شپه ویلي، تور به سپین شیان ګڼې، دلته که اوسېږې تو. ډېر ښه. او هېڅوک ملامت نه دي، روان که ټول کارونه شي، خپل قسمت به روان ګڼې، ډېر ښه. دلته که اوسېږې. ډېر ښکلی. او زه به درته یو بل ووایم چې شاعران چې څومره هم شاعران دي ټول په خپل خپل ځای ښه دي. لکه زموږ خپل کلي کې وګوره باز محمد منظر صاحب څومره ښکلی شاعر دی، او دغسې چې کوم دی نو لیاقت تصور صاحب ډېر ښه شاعر دی. اقبال لالا ډېر ښه شاعر دی. نو ډېر داسې لکه زمونږ د دې زیدې ډېر مخکې په یو ساده نیمه مخکې یو شاعر تېر شوی دی، بیاز، هغه هم ډېر ښکلی شاعر تېر شوی دی. په پټ ستورو یو کتاب کې د هغه یو دوه درې غزلې هم دي. شاعران چې تاسو وګورئ نو لکه چې وګرځئ نو څومره کتابونه چاپ شوي دي، پټ ستوري، ځلنده ستوري او دغسې ګمنام شاعران که نه، دا د خلکو بیا راغونډ کړي او د هغوی هغه شی په خپله دغه کې هغه کړی دی، تاریخ یې ولې را ژوندی کړی دی. نو د دې لپاره ډېر د محنت ضرورت دی، لکه چې ته د یو سړي شاعري راغونډې او بیا ولې د کتاب شکل ورکې او بیا هغه په عوامو کې مشهورېږي او دغه کېږي که نه.
نو خدای دې دا خلک ژوندي ساتي چې څوک د پښتو ژبې خیال ساتي او د دې د پرمختګ دپاره کار کوي. او ستاسو د شاعرۍ سره د څه وجې نه دومره مینه ده؟ نو شاعري زمونږ انقلاب هم خوښ دی، عشقي هم خوښه ده، او شاعرۍ کې دا یي چې د یو شاعر پکې په خپله خاموشۍ کې د دې ماحول او د دې دغه عکاسي کړي که نه. نو که ته چاته د دې خپلې ژبې اظهار ونم کې، خو چې تا هغه اورې نو تا کې به هغه انقلاب او هغه عشق او هغه دغه را بیدارېږي چې وګوره د شاعر څومره ښکلې په انداز کې لکه په دې کې هغه نغار سره بند کړي. یو کتاب راته بله ووایي. کتاب راته ووایم جي، لکه رسایل صاحب برته زه یو کتاب ووایم چې د ګورګورو او نخترو په بوی پای د دې غرونو ښکلي مري په ښاریو کې ډېر ښه وه. دا ګلونه ګلدرې غواړي سایله د دې ښکلو شونډې چوي په ښاریو کې. ډېر ښکلې ډېر ښکلې. او دغسې زمونږ لکه زه به راته ووایم چې باز محمد منظر صاحب یو غزل به راته ووایم. باز محمد منظر صاحب غزل ووایم. څومره زینت چې د ګلونو د ازغو سره وي، دومره لذت د ژوند د ډېرو انګامو سره وي. ډېر ښه. او خیر د زړه مه سېزه په ما، پلو د مخ لرې کړه. پتنګ خو هسې هم بلد د سوځېدو سره وي. ډېر ښه. او ژوند چې بېغمه شي مزې د هغه ژوند به څه وي. خوند د دریاب خو د موجونو او چپو سره وي. ډېر ښه. ادیه څه شوله د رحم د خالق په خلکو، ډېر ښه. که رسېدل چرې کوثر ته د سجدو سره وي. واه 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 ډېر ښه. او شیخه منظر د عشق بغیر بل عبادت نه مني. ستا د نصیب شي ستا جنت که د تسبو سره وي. ډېر ښکلی. ډېره زیاته مننه سلیمان بھائی. په اخره کې خپلو مینوالو ته او خپلو شاعرانو ته څه میسج ورکول غواړئ چې زموږ مینوال کومه شاعري خوښوي او زموږ شاعران کومو شاعرۍ له ډېر زور ورکوي؟ نو شاعري هغه چې د یو اورېدونکي کس کوم ځان ته زړه راښکي او په هغه باندې داسې تاثرات مایل شي چې هغه د دې شي دغه وکړي چې یاره واقع د شاعر چې په دې کې څه ویلي دي په دې شعر کې، نو هغه پکې ډېر دغه کړی دی چې یاره مثال په طور باندې لکه د ماحول عکاسي پکې کړي، یا یې د چا د ژوند باره کې، یا چا لکه زه به تاسو ته یو شعر ووایم چې دلته کې ډز دلته ټوفک د هر سبق ژبه ده، دلته کې ډز دلته ټوفک د هر سبق ژبه ده، او دا د ولفت لیوني چاته کتابونه سپړي. واه. نو دا هم یو شاعر لکه د خپل زړه عکاسي کړې ده چې درد پې غالب شوی دی. او مثال په طور باندې او دا زمونږ ډېر خوږ او دروند شاعر سایل صاحب دی، دا د هغه یو شعر ما تاسو ته ووایي. ډېره زیاته مننه. ټولو ته زما له طرفه څومره شاعران وروڼه چې دي دی له د خدای صحت هم ورکړي او چې دی څومره محنت کوي د پښتو ژبې لپاره او څومره پرمختګ کوي، نو دا زمونږ د ټولو دپاره ډېره ښه خبره ده. او پښتو که ژوندی ده نو د دې شاعرانو په سر ژوندی ده. بلکل. او دی د خدای ژوندي او آباد ساتي. زما له طرفه ټولو وروڼو ته شاعرانو ته ټولو ته دعا سلام، الله دې دی ښه ساتي. ډېره مننه. ډېره